دین د باره چې ما قرباني ورکړې ده ته خو په کور کې په ډبل بیډ باندې پروت یې په فومونو باندې پروت یې او زه په دې چټایانو باندې پروت یم زه سړه روټۍ خورم ته چې کله سحر راپاسې نو ستا مور تاله چې کوم دی ګرمه پراټه او ګرم چی او د چی سره انډي او مختلف څیزونه تاله تیار کی او بیا ورته بچی پاسه کنه کله د پخپو زور کوي د سحر مانځه ته خو پاسېدی نه شي او تا ته څه وایي په 9:10 بجې چې ته کله پاسې د هغې نه بعد ستا خدمت کېږي پخپو دله زور کېږي او راپاتې سئ او تا ته ووایي راشه بچې ناشته وکړه ته صرف درستخان ته نشي راتلی او دلته په مدرسه کې ورکوټې ماشوم دی هغه هم د دې معاشرې دی او دغه ماشوم استاد اواز وکړو پاسه یې لکه تهجد ټیم دی سحر مانځه نه څه ټیم دی تهجد ټیم دی او دغه ورکوټې ماشوم د تهجد په ټیم کې په 3:03 بجې باندې ولاړ دی او الله رب العزت خپل قرآن سنا وهي نفل گئے ناشته لا نه تیاره ناشته لا نه تیاره او چې کله ناشته مخې ته راله نو څه ناشته چې کله مخې ته راله نو څه هغه ستا دغه ډاکټر د سرمنې پیسې وې 100 روپۍ څومره عجیبه ګورې علمیه ده ګورې دې خبرو باندې سوچ پکار دی مدارس چلیږي په دې زکات خیراتو او په دې سرمنو باندې ستا د موبایل پلاستیکي کور په 200 په 250 په 300 روپۍ دی او ځینې پکې لا ګرانې او چمړه دومره لویه په 100 روپۍ ده وجه څه ده ځکه چې مدارسو ته پیدا ځي مدارس چرته داسې علما او داسې حافظان پیدا نه کی چې بیا به د قادیانیانو په قرآن کې هغه چې کوم قرآن نه لیکلی دي په هغې کې به فرق راوباسي چې پیدا ګورې غلط دی دلته د عقیده غلطه کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام هستی دا نبی آخر الزما دی صلی الله تعالی علیه وسلم د دې نه بعد ګورې بل نبی نه راځي هغه پکې لیکلي نه راځي به بهرحال